نشو وتلی. خدای دې خیر کړي، دوی موږ ټول وژني. خیر دی ته له موږ سره مرسته وکړه خدایه. ځه لاړ شه، هلک دوه چوکۍ راوړه. پر ځای کېږي. راځه. څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ خوشې وکړه. راځه دلته کښېنه. که بې ځایه حرکت یې وکړه د هغه جګړن سرداري دې به هم پیدا نه کړې. کله چې دا بم چاودنه وکړي بیا به نور بمونه هم چاودنه وکړي. تاسې نور د خپل ځای نه نشئ خوځېدلی. که بې ځایه حرکت مو وکړه نو په هوا کې به والوځئ. زه د باندې ستا له یار جګړن سردار سره لږ کار لرم. تاسې هم دلته په تمه شئ. دې سړي ته وګوره، د شیطانانو مشر. په لوړ غږ یې وویل سرداره هغه جله چې په تا مینه ده ما سره ده. عسکرو ته اعلان وکړي چې زه په هغه مینه یم. ټول په ما پوه شول. زه به اوس څنګه د هغه ستوري والا مخ ته ګورم. ته احمقی حامي، زموږ دې حال ته وګوره. زموږ لاندې به مې ښودل شوی، کار مو ختمېږي. له دې ځای نه نشو ژغورېدلی. رښتیا وایې زه دلته مړه کېږم. هغه خو اوس پوه شو چې زه ورسره مینه لرم. کېدای شي بیا زما قبر ته ګلان راوړي. اوف، زه نه غواړم مړه شم نجلې. زه له ستوري والا سره مینه لرم. مړه ژړه حاوي، د دې لپاره نه ژړم چې مړه کېږم، ځکه ژړم چې زه به بیا هېڅکله مې ستوري والا هغه شنې شنې سترګې ونه وینم. زه به هغه شاهد هېڅکله ونه ګورم. ډاکټره سمه ده، خپل کار پیل کړئ. سمه ده ډلګی مشره، پوه شوم. اثر کوه اثر کوه. پنځه شپږ دقیقې پاتې دي. ګورو چې جګړن راځي او که نه. هرومرو به راځي. هغه ترکان په اسانۍ سره خپل کسان چاته نه پرېږدي، موږ سره جنګېږي. کله چې هغوی راغلل د ګودام بمونو ته چاودنه ورکوو. ونشو ستوري والا، زموږ کار ختم شو حمید. که هغوی هم راشي بیا هم موږ له دې ځای نه نشو وتلی. وخت لږ پاتې، زر کوئ چې ځو. هغوی لاړل، موږ وژل کېږو. خدایه کاشکې چې ما ورته ویلې وای چې زه له تا سره مینه لرم، خو دا دې ونه شو، ومې نه شو ویلی. خدایه غواړم چې لومړی خپلې مینې ته ورسېږم بیا مړه شم. ستوري والا غلی اوسئ، غږ مو پورته کوئ. هېڅوک د خپل غږونه باسي، ارامه اوسئ. لاس ماړه مې کړه ستوري والا. وروره زموږ وړاندې به مې ښایي، که لږ وخوځېږي چاته راکوي. سمه ده، اوس نو ماته غږ شئ. دلته چې هر څه وشول تاسې ونه خوځېږئ، پوه شوئ؟ لکه چې بم چاودنه کړې ده او زه مړه شوې یم. دا لکه چې جنت دی ستوري والا. هاوین اپلاتې باندې کړه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
لکه چې خدای زما دعا قبوله کړه پوهېږم. اوس نو آرام اوسئ پوه شوئ موږ هم باید خپل کار وکړو. ډېر شکر دې مشغول شو. پوهېږم خدایه زه ژمنه کوم چې هغه ته وایم زه له تا سره مینه لرم. جلیله ته وګوره هر څنګه چې کېدل هغوی دا ځای په بمونو والوځوه. ته دې ته وګوره. ډاکټره موږ دننه یو موټر واخلئ. موټر واخیستل شو ډاګه مشه دلته راشه راځي وا جلیله کابو یوه نیمه دقیقه وخت یې پاتې. قومندان صاحب زه هڅه کوم چې شنډې کوم. بیا هماغه سعادت راغلی ها څنګه چې هغه پلک راغلی و. ما ته وګوره شپنې زه تا همالته په چوکۍ کې پرېږدم درنه ځم پوه شوې. اسنه اعصاب مې خراب دي داسې بې ځایه خبرې مه کوه. سوري والا جلیل ولې داسې چلن کوي؟ غلی شه. جلیله زر کوه یو بل بم پاتې. قومندان صاحب نشم شنډولی هغه بې شرفانو د دې بام جوړښت ډېر سخت جوړ کړی دی. قومندان صاحب وخت پکار دی. قومندان صاحب موږ باید وخت لاسه راوړو. ډاکټره تاسې یې پیل کړئ. وروستی 10 ثانیې لږ وروسته به دا ځای په دوزخ بدل شي. مردار به شي ټول به مردار شي. خو لومړی باید هغه ترکان ووژل شي. رزیلانو داسې وکړئ. دا نشي کېدلی. جلیله زر کوه بسم الله ووایه یو یې پرې کړه. وخت نه دی پاتې درته وایم زر کوه یو یې پرې کړه. قومندان صاحب نه پوهېږم چې کوم لاینه پرې کړم کوم یو. سمه ده جلیله زیړ یې پرې کړه. قومندان صاحب فکر مې کار نه کوي. سپینې پرېکه سوري والا درته وایم سپینې پرېکه. هاوي قومندان صاحب نه. قومندان صاحب دا دې چاودنه یې ونه کړه. سپینې وکنه سوري والا آفرین دې وي په ما. زر کوه عسکره دا بم له مونږ نه لرې که. سوري والا ما خپل ځان سره ژمنه کړې ده زه تا ته په یو څه اقرار کوم. هغې اوس د دې خبرو وخت نه دی. بیخي ښه وخت یې دی.
قمندان صاحب جلیله صبر وکړه موږ باید خپل کار وکړو فاضل او کیمیاوي مواد باید پیدا کړو سمه ده اصلي ځواب راکړه انقا یو خبرې کوم ځواب راکړه قمندان صاحب جمال ورځو جلیله قمندان صاحب قمندان صاحب اصلي داسې نشي کېدی عایشه مېرمنې ژوندی ده عایشه مېرمنه هم ژوندی ده اصلي څه خبره ده ډاکټره مرسته وکړه اصلي ګرانې بېهوشه شوي دي ډاکټره هغه بې شرف تښتېدلی دی اصله څه اخلي ډاکټره دا وګوره لږ صبر وکړه سمه ده نه که روغتونکي لږ ارامه اوسه سمه ده زه اوس دا پوه شوم سمه ده دا ښه ده سمه ده کومه خبره نشته دا ښه ده اصلي دلته څه وشول زه دې باندې اوبو پسې لاړم کله چې بېرته دننه راغلم عایشې مېرمنې ته ښایې عایشې مېرمنې ته ښایې عایشې مېرمنې هغه بې شرف د شانه په سر ووهلم عایشې مېرمنې تاسې ښه یئ څه وشول هغه ماشوم ویده و اصله د باندې ووته زه هم په فکر کې ډوبه شوې وم هغه بې شرف سړي یو ناڅاپه حرکت پیل کړو کله مې چې سترګې خلاصې کړې مې لیدل چې ځان خوشې کړی و ما ته یې وختانه قسم د لاسه یې ووهلم وروسته بیا بېهوشه شوم خدایه ته موږ له دې ځای نه وژغوره ډاکټره هغه ټپي مېرمنه څنګه ده ماشه ښه ده یعنې ویده ده بیا وتښتېده قمندان صاحب دا څوام ځل دی د خدای لپاره نو هغه ما ته وسپارئ زه د هغه په ژبه ډېر ښه پوهېږم فاضل ما پیدا نه کړه کیمیاوي مواد مو لاسه رانه وړه زموږ ټولې هڅې بې ځایه لاړې موږ به اوس جنرال ته څه وایو جلیله وایو چې عملیات بریالي نه شول دا ځل مو څه لاسه رانه وړل هغه کیمیاوي مواد څنګه شیان دي داسې ډبه وبه کې خو نه دي یعنې که داسې څه شیونه ما هغه لیدلي دي چېرته دې لیدلي هابین څا کې ډاکټره کاشکه سمه ده ډلګی مرشه سمه ده جمال بریالی شو چې وتښتي فاضل مو پیدا نه شو کړی خو کیمیاوي مواد مو ترلاسه کړل قمندان صاحب مه خفه کېږه سرداره ستاسو دنده د کیمیاوي موادو لاسته راوړل وو سنګوریانو خپله دنده په بریالیتوب سره ترسره کړه قمندان صاحب موږ سره یوه ټپي شوې مېرمنه ده امبولانس مو پکار دی له هغې سیمې نه زر ووځئ سرداره د سیوري سیمې له لارې خپل هېواد ته دننه شئ هلته به تاسې ته کسان په تمه وي پوه شوم قمندان صاحب کلک امنیتي تدابیر دې ونیول شي کیمیاوي مواد ډېر مهم دي د سنګوریانو مخې ته خپله لاړ شه ډګرواله امر پر ځای کېږي قمندان صاحب
ژړه ګرانه سمه ده مه ژړه علي مه ژړه مه ژړه مور دې روغتون ته بیایي ګوره موږ هم لږ وروسته هلته ځو سمه ده سمه ده مه ژړه علي مه ژړه مه ژړه مور دې روغتون ته بیایي ګوره موږ هم لږ وروسته هلته ځو سمه ده دا ماشوم ډېر ژاړي دسمال نشته چې اوښکې پاکې کړو داسې دي سردار وروره یو ځل دا وګوره ته وګوره د سړي په نوم ښځه المارۍ کې زه فاضل وویشتم دا د له کومه که د علي په غاړه کې و کېدای شي چې مور یې هلته ورته ایښی وي په دې معنا مخکې له دې نه چې بېهوشه شي په خپلو وینو یې دا لیک لیکلی ښه ده خو د سړي په نوم ښځه څوک ده موږ دا فاضل نومی کس څنګه پیدا کړو دا ډېر بد کار وشو جماله مه ډارېږه زویه سمه ده مه ډارېږه موږ مجبور یو چې له دې نه وروسته ډېر پام وکړو هغوی د فاضل د پیدا کولو لپاره ټوله سیمه ونیوله هر ځای کې تا لټوي ټول ځایونه لټوي زه تښتم خو زه هېڅوک نه پوهېږي چې ته فاضل یې ګوره اوس نو ماته غوږ شه زه باید وتښتم او ته زه هم باید وتښتم ته څوک یې هغوی دا ځایونه په بل مخ اړوي خلک وژني ته فاضل ته یې نه میدان ته راووځه ستا له امله بېګناه انسانان وژل کېږي یو ترکس کار دی زه هغوی ته ستاسو خبر ورکوم دا مېرمنه پوهه شوه چې زه فاضل یم دا ښځه ژوندۍ ده ارامه اوسه په تا څه وشول دې ښځې زه وویشتلم جلیله ته هغه مېرمنه کله پیدا کړه یو ناڅاپه مې د هغې مېرمنې غږ واورېده هغه کور ته مې منډه کړه هغه مېرمنه په ځمکه پرته وه وروسته مې په المارۍ کې عایشه مېرمنه پیدا کړه زه پوه نه شوم یعنې په هغه کور کې له ما نه مخکې د سړي په نوم کومه ښځه وه فکر به وکوچوه دا چې عایشه مېرمنه هغه کور کې وه نو هرومرو هغه د سړي په نوم ښځه به یې لیدلې وي عایشې مېرمنې وویل چې ما د هغې خور چیغې او د ډز غږ واورېده دا کار بیخي بل ډول ته دی په دې کار کې هرومرو کومه خبره شته کېدای شي هغه کور کې د سړي په نوم ښځه عایشه وه داسې چې دا نه فاضل سړی نه دی دا چې فاضل سړی دی که ښځه نه پوهېږو کېدای شي چې ښځه وي تاسې وایي چې فاضل عایشه مېرمنه ده قمندان صاحب داسې چې دا نو فاضل د تورن یاسمین مور ده داسې نشي کېدلی قمندان صاحب هغه یوه ډېره ښه ښځه وه یوه شېبه زه عایشې مېرمنې اوبو پسې ولېږلم وروسته یې جماله ژغورلی او هغه بیا په تا برید کړی جلیله هغه امبولانس زر ودروه همدا اوس امر پر ځای کېږي قمندان صاحب مرکز القادرې د سنګوریانو مخ ته چې کوم امبولانس راغلی هغه ودروئ عاجل پوه شوم القادرې روغتیایي ډله 18 عاجل دی ځواب راکئ 18 موقعیت مو چېرته دی عاجل دی ځواب راکئ جلیله زر کوه موږ حرکت کوو حوین ماشوم دی له تا سره پاتې شي سمه ده ستوري والا
زر کوه ډاویا مشه زر کوه زر کوه له ما سره راشئ یو ناڅاپه مې د هغې مېرمنې غږ واورېده هغه کور ته مې منډه کړه هغه مېرمنه په ځمکه پرته وه وروسته مې په المارۍ کې عایشه مېرمنه پیدا کړه زه پوه نه شوم یعنې په هغه کور کې له ما نه مخکې د سړي په نوم کومه ښځه وه فکر به وکوچوه دا چې عایشه مېرمنه هغه کور کې وه نو هرومرو هغه د سړي په نوم ښځه به یې لیدلې وي عایشې مېرمنې وویل چې ما د هغې خور چیغې او د ډز غږ واورېده دا کار بیخي بل ډول ته دی په دې کار کې هرومرو کومه خبره شته کیدای شي هغه کور کې د سړي په نوم ښځه عایشه وه داسې چې دا نه و فاضل سړی نه دی دا چې فاضل سړی دی که ښځه نه پوهېږو کیدای شي چې ښځه وي تاسې وایئ چې فاضل عایشه مېرمنه ده قمندان صاحب داسې چې دا نه و فاضل د تورن یاسمین مور ده داسې نشي کېدلی قمندان صاحب هغه یوه ډېره ښه ښځه وه یوه شېبه زه عایشې مېرمنې اوبو پسې ولېږلم وروسته یې جماله ژغورللی او هغه بیا په تا برید کړی جلیله هغه امبولانس زر ودروه همدا اوس امر پر ځای کېږي قمندان صاحب مرکز القادرې د سنګوریانو مخې ته چې کوم امبولانس راغلی هغه ودروئ عاجل پوه شوم القادرې روغتیایي ډله 18 عاجل دی ځواب راکئ 18 موقعیت مو چېرته دی عاجل دی ځواب راکئ جلیله زر کوه موږ حرکت کوو هاوین ماشوم دی له تا سره پاتې شي سمه ده ستوري والا زر کوه ډاویا مشه زر کوه زر کوه له ما سره راشئ ډاکټره سمه ده ورشه ماشه مړه شوې دي قمندان صاحب موټرونه او روغتیایي کارکوونکي هم مړه شوي دي دلته څه خبره ده قمندان صاحب دا څه ډول یو رضالت دی د یوې مېرمنې له امله زما څېره رسوا شوه هر څه برباد شول ارام اوسه فاضله هېڅ هم نه دي برباد شوي ته له ما نه هم ډېرې قوي اړیکې لرې بیا به خپل ځای ونیسي زه باید زر خپل کور ته لاړه شم ټول معلومات مې په کمپیوټر کې دي ډېر زر یې باید واخلم سمه ده
کور ته لاړ شه. هغه بلاوې راورسېدلې. زر کور ته ننوځه ننوځه. راځئ شي، زه هغوی هم دلته ښخوم. جماله ډاکټره اصلي د کور شاوخوا کنټرول کوي. سمه ده سردار وروره. دلته باید یو کمپیوټر وای. چې زه ولیدم ته به ډز وکړې سرداره. بیا به ستا نور ملګري هم دلته راشي. سنګوریان به هم دلته ختم شي. دا څه دي؟ ماشه سوار شول خیرات دی. قمندان صاحب سردار وروره زه ښه یم. هغه ځای به ستاسو هدیره وګرځي سنګوریانو. بیچاره سنګوریان. په مخامخه شه. دا دام دی. بیړه وکئ، زر کوئ. په دې معنا چې فلم تر همدې ځایه و. صبر وکړه، ته فلم ډکوې ها؟ اوس مغزه دې شیندم راځیلې. د ریموټ ډلې ګوتې لرې کړه لرې کړه. ډنګۍ مشره شیطانې، آن شیطان به هم ستا د رسالت ته حیران شوی وي. هغه به داسې یو رسالت چېرته لیدلی وي؟ د دې زړونو قانون هم دا دی، عادت به شي. مخکې شه بې شرفې، مخکې شه. ډلګۍ مشره، تا خو تر اوسه خپل زوی غېږ کې نه دی نیولی. افسوس. ته څه وایې ها؟ زوی دې ښه یم ډلګۍ مشره. جمال سره چې کوم ماشوم دی هغه ښه یم. داسې احمقانو غوندې غوسه کېږمه. دا کار د شطرنج یوه لوبه ده ډلګۍ مشره. زه اوس پاچا یم. راځه ته ما پرېږده، زه به هم تا ته زوی دې درکم. په دې بدل کې خپل زوی واخله. ډېر ښه وړاندیز دی. دا ژبه دې درته پرې کوم،
ستا ځای نور معلوم دی. ما احمق کېږه، ما خوشي کوه زوی دې واخله. که ته دا وړاندیز قبول نه کړې زوی به دې هېڅکله ملاسته رانه وړي. اوس نو په دې کار کې یوازې جمال نومی سړی ښکېل نه دی، فاضل هم ښکېله ده. جماله زه فاضل یم، ځواب راکړه. چېرته فاضله؟ له هغه ځای نه راوځه. زه ونیول شوم جماله، د سنګوریانو ډلګې مشر زه ونیولم، خو موږ به د سره یوه معامله کوو. د خپل ځان په بدل کې د خپل زوی ورکوو. آفرین د سنګوریانو اعصاب خراب یا. ګوره اوس مې ته خوښ شوې هو. بیخي د یو پلار غوندې چلند کوي. سمه ده فاضله، تا دې خوشي کړي. زه ډلګي مشر ته خپل زوی ورکوم. ماشوم خو ما سره نشته، خو که د فاضل یو ځل اقرار وکړه نو زموږ د کلونو خواري به له خاورو سره خاورې شي. ایران، سازمان، زموږ بهرني ملاتړ کوونکي، ترکیه به یو ناڅاپه زموږ دا لویه پروژه خاورې سره خاورې کړي. نازا په کوم دوزخ کې ماته ځواب راکړه، ځواب راکړه، زر کوه. امر وکړه قومندانه. دا ته څه کوې نازا؟ ها، تا تر اوسه اغیزو نه ده پیدا کړې؟ لټوم یې قومندانه، دا ښځه چالاکه وخته، د سویې غوندې یو ځای کې نه پاتې کېږي، خو زه ورپسې یم، نږدې وخت کې به یې غږ درته واوروم. سمه ده، سمه ده، بیړه وکړه، بیړه وکړه. ګوره ایزو او هغه ماشوم زر پیدا که، پوه شوې؟ امر پر ځای کېږي. د ډلګي مشر ناولي زوی هم دومره ارزښت پیدا کړ؟ هو نو زر کوه ډلګی مشره، نور نه مه احمق کېږه، زما څېره رسوا شوې ده. هسې نه نور هغوی ما دلته ژوند کولو ته نه پرېږدي. تاسو ته زه ګټه نشم رسولی. که نور هېڅ هم نه وي ته به خپل زوی لاسته راوړي. خوشي کوي ته مې خوشي کوئ. زوی مې زما هر څه دی، که په هغه څه وشول. دا ادبیاتو کارول پرېږده ګرانه، هر څه ښکاره دي، یا زه یا دې زوی. دومره ساده خبره ده. ته احمق یې، ډلګی مشره ته خپل زوی د مرګ خولې ته اچوې. ډلګی مشره ګوره دا فرصت له لاسه مه ورکوه. 2 ورځې وروسته بیا ونه ژاړې ونه وایې چې تباه شوم. د زوی ژغورل د ستا په لاس. هو نو زر کوه ډلګی مشره، نور نه مه احمق کېږه، زما څېره رسوا شوې ده. هسې نه نور هغوی ما دلته ژوند کولو ته نه پرېږدي. تاسو ته زه ګټه نشم رسولی. که نور هېڅ هم نه وي ته به خپل زوی لاسته راوړي. خوشي کوي ته مې خوشي کوئ. زوی مې زما هر څه دی، که په هغه څه وشول. دا ادبیاتو کارول پرېږده ګرانه، هر څه ښکاره دي، یا زه یا دې زوی. دومره ساده خبره ده. ته احمق یې، ډلګی مشره ته خپل زوی د مرګ خولې ته اچوې. ډلګی مشره ګوره دا فرصت له لاسه مه ورکوه. 2 ورځې وروسته بیا ونه ژاړې ونه وایې چې تباه شوم. د زوی ژغورل د ستا په لاس. ښکاره
ښکاره ده چې خپل زوی درته ګران دی او هغه غواړي. دا کار داسې نه کېږي. هی بدري ما ته ښه غوږ شه. ګوره سم د لاسه ما ته د 3-4 میاشتې یو ماشوم پیدا کړه. سلام علیکم قومندان. ځه لاړ شه، اغلا کوې کله هر ځای نه کوې، ما ته ماشوم پیدا کړه. امر پر ذاتي دیني ساعت وروسته به هم دلته اوسم. اعصاب خرابه ډلګی مشره. ته نیکمرغه یې. هو زوی دې حرکت کړی لاره کې دی. عایشه میرمنه د توران یاسمین خوراکای مور. ښاغلی سرداره، ما له دې سړي سره یوازې مه پرېږدئ. د څېرې نه عاجزه ښکاري خو ځناوره یې. سوریې کې د هر ډول ترهګریزو ډلو سره پټې اړیکې هم لري او په هغوی وسلې پلوري. د دې لپاره چې نړیواله ته ترکیه د ترهګرو ملاتړ کوونکې وښیي، د هغه رزیل جمال او ایراني جاسوسانو سره مرسته کوي. ته یوه منافقه خاینه او ډېره رزیله ښځه یې. ما ته داسې خبرې مه کوه جګړنه. څه مې چې کړي که په هغه شرمېږم نو اوس به ستا مخې ته داسې ولاړه نه وم. زه پوهېږم چې څنګه ستا دا سرزوري ختمه کړم. یو وایوم قیاو قومندان صاحب، د موخې کاس مو ونیوله، زموږ لاس کې ده. دا یو ښه خبر دی. ډېره خبریا مو لاسته راوړه سرداره. خو که هغوی خبر شي چې تاسو فضل نیولې، د هغه د ژغورلو لپاره به ټولې ترهګریزې ډلې لاس په کار شي سرداره. همالته په تمه شئ، زه مرسته کوونکي درلېږم. ډلګۍ مشره، کار خرابېږي. د مرسته کوونکو مخه ونیسه. قومندان صاحب، مرسته کوونکو ته اړتیا نشته. که موږ د دې خاینه لپاره مرسته کوونکي راوغواړو شرم دی. که دلته پاتې شو حق مو ضایع کېږي، د ګواښ امکان ډېرېږي. رښتیا وایي. آفرین. رښتیا وایي جلیله. اصله دا ونیسئ. جلیله خیرات دی؟ څه فکر کوې؟ کومه خبره نشته قومندان صاحب، لکه چې زموږ ځوانۍ لاره ستړی شوم. یو وایو همقایو خبرې کوم. قومندان صاحب، مرسته کوونکو ته اړتیا نشته، موږ حرکت کوو. دا ځای ډاډمن نه دی. پوه شوم سرداره، پام کوئ. امن پر ځای کې قومندان صاحب. جلیله لاسته راوړې ډلګۍ مشره. قومندان صاحب، هغه موټر به راواخلو. دا د شیطانانو مشره ده، باید سمه ساتنه ترې وشي. اصله ډاکټره، تاسې وګورئ چې هغه موټر کې کلي شته. سمه ده قومندان صاحب. مشره هېڅ اندېښنه مه کوه، که کیلې پکې هم ده وي، زه هغه په یو ډول سره چلنوم. سد یو وکړل بدري، تر اوسه د یو ماشوم نه دی پیدا کړی. په لاره کې یم. جمال ملګریا، زه یم قاسم سلیماني. دا رښتیا ده قاسم دکان نیولی؟ هو دا خبره رښتیا ده قاسم ملګریا، نیولې ده. خو سمه ده جمال ملګریا، د هغه کار موږ ته پرېږده. موږ چې ترکیې کې د کوم ایراني جاسوسانو په عملیاتو کې ګټه اخلو، هغوی هغه ژغوري. فاضل زموږ مهمه کس ده، دا کار همداسې نه پرېږدو. پوه شوم قاسم ملګریا،
ښه کار به وشي ښه کار به وشي زمونږ د سر مصیبت جګړه نه د خپل ځان نه پورته لوبو کې دې ځان ښکېل کړ ګوره ما ته غوږ شه دا لوبه سخته ده ګرانه سخته ده دا به درته ښه وي چې د دې لوبې نه ځان وباسې بې شرفه رسیله د لرې نه به بولالې مه وایه ستاسې د سرزورۍ ختمولو لپاره ژوندی یم نږدې وخت کې به تاسې ټولو ته خپله سزا درکړم دې سنګوریانو اعصاب خراب یه زوی دې راورسېد سترګې دې روښانه عادته وګوره دا ځوان شوی دی په ده به یو نوم کېدم څنګه خوښه دې دی که نه خبرې وکړه ګرانه ګوره ډلګی مشره دا کار داسې نه کېږي دا فرصت بیا هېڅکله لاسته نشي راوړلی حسنه مې د قصاص له سیره رسوه شوې ده تر ټولو ښه دا ده چې زه خپل زوی لاسته راوړم جلیله زر کوه پرېکړه دې وکړه یا دې زوی یا زه چې زه ولیدم ته به ډز وکړې سرداره بیا به ستا نور ملګري هم دلته راشي سنګوریان به هم دلته ختم شي څه دي ماشه څه وشول خیرات دی قمندان صاحب سردار وروره زه ښه یم هغه ځای به ستاسو هدیره وګرځي سنګوریانو بیچاره سنګوریان په مخامخه شه دا دام دی بیړه وکئ زر کوئ په دې معنا چې فلم تر همدې ځایه و صبر وکړه ته فلم ډکوې ها اوس مغزه دې شیندم راځیلې د ریموټ ډلې ګوتې لرې که لرې که ډنګۍ مشره شیطانې آن شیطان به هم ستا د رسالت ته حیران شوی وي هغه به داسې یو رسالت چېرته لیدلی وي د دې غرونو قانون هم دا دی عادت به شي مخکې شه بې شرفې مخکې شه ډلګۍ مشره تا خو تر اوسه خپل زوی غېږ کې نه دی نیولی افسوس ته څه وایې ها زوی دې ښه یم ډلګۍ مشره جمال سره چې کوم ماشوم دی هغه ښه یم داسې احمقانو غوندې غوسه کېږمه دا کار د شطرنج یوه لوبه ده ډلګۍ مشره زه اوس پاچا یم راځه ته ما پرېږده زه به هم تا ته زوی دې درکړم په دې بدل کې خپل زوی واخله ډېر ښه وړاندیز دی دا ژبه دې درته پرې کوم ستا ځای نور معلوم دی ما احمق کېږه ما خوشي کوه زوی دې واخله که ته دا وړاندیز قبول نه کړې زوی به دې هېڅکله ملاسته رانه وړې اوس نو په دې کار کې یوازې جمال نومی سړی ښکېل نه دی فاضل هم ښکېله ده
جماله زه فاضل یم ځواب راکړه چېرته فاضله له هغه ځای نه راوځه زه ونیول شوم جماله د سنګوریانو ډلګۍ مشر زه ونیولم خو موږ نه د سره یو معامله کوو د خپل ځان په بدل کې د خپل زوی ورکوو آفرین د سنګوریانو اعصاب خراب یا ګوره اوس مې ته خوښ شوې هو بیخي د یو پلار غوندې چلند کوي سمه ده فاضله تا دې خوشي کې زه ډلګي مشر ته خپل زوی ورکوم ماشوم خو ما سره نشته خو که د فاضل یو ځل اقرار وکړه نو زموږ د کلونو خواري به له خاورو سره خاورې شي ایران سازمان زموږ بهرني ملاتړ کوونکي ترکیه به یو ناڅاپه زموږ دا لویه پروژه خاورې سره خاورې کړي نازا په کوم دوزخ کې ماته ځواب راکه زر کوه امر وکړه قومندانه دا ته څه کوې نازا ها تا تر اوسه اغیزو نه ده پیدا کړې لټوم یې قومندانه دا ښځه چالاکه وخته د سویې غوندې یو ځای کې نه پاتې کېږي خو زه ورپسې یم نږدې وخت کې به یې غږ درته واوروم سمه ده بیړه وکه ګوره ایزو او هغه ماشوم زر پیدا که پوه شوې امر پر ځای کېږي د ډلګي مشر ناولي زوی هم دومره ارزښت پیدا کړ هو نو زر کوه ډلګي مشره نور نه محمق کېږه زما څېره رسوا شوې ده هسې نم نور هغوی ما دلته ژوند کولو ته نه پرېږدي تاسو ته زه ګټه نشم رسولی که نور هېڅ هم نه وي ته به خپل زوی لاسته راوړي خوشی کوي څه مې خوشي کوئ زوی مې زما هر څه دی که په هغه څه وشول دا ادبیاتو کارول پرېږده ګرانه هر څه ښکاره دي یا زه یا دې زوی دومره ساده خبره ده که احمق یې ډلګی مشره ته خپل زوی د مرګ خولې ته اچوي ډلګی مشره ګوره دا فرصت له لاسه مه ورکوه 2 ورځې وروسته بیا ونې ژاړې ونې وایي چې تباه شوم د زوی ژغورل د ستا په لاس هو نو زر کوه ډلګی مشره نور نه محمق کېږه زما څېره رسوا شوې ده هسې نم نور هغوی ما دلته ژوند کولو ته نه پرېږدي تاسو ته زه ګټه نشم رسولی که نور هېڅ هم نه وي ته به خپل زوی لاسته راوړي موږ له دې ځای نه نشو وتلی خدای دې خیر کړي دوی موږ ټول وژني خیر دی ته له موږ سره مرسته وکړه خدایه ځه لاړ شه حالت به چوکۍ راوړه پر ځای کېږي راځه څه خبره ده خوشي وکړه راځه دلته کښېنه که بې ځایه حرکت یې وکړه د هغه جړن سرداري دې به هم پیدا نه کې کله چې دا بم چاودنه وکړي بیا به نور بمونه هم چاودنه وکړي تاسې نور د خپل ځای نه نشي خوځېدلی که بې ځایه حرکت مو وکړه
نو په هوا کې به والوځئ. زه د باندې ستا له یار جګړن سردار سره لږ کار لرم. تاسې هم دلته په تمه شئ. دې سړي ته وګوره، د شیطانانو مشر. په لوړ غږ یې وویل سرداره هغه جله چې په تا مینه ده ما سره ده. عسکرو ته اعلان وکړي چې زه په هغه مینه یم. ټول په ما پوه شول. زه به اوس څنګه د هغه ستوري والا مخ ته ګورم؟ ته احمقۍ حاوي، زموږ دې حال ته وګوره. زموږ لاندې به مې ښودل شوی، کار مو ختمېږي. له دې ځای نه نشو ژغورېدلی. رښتیا وایې، زه دلته مړه کېږم. هغه خو اوس پوه شو چې زه ورسره مینه لرم. کېدای شي بیا زما قبر ته ګلان راوړي. اوف، زه نه غواړم مړه شم نجلې. زه له ستوري والا سره مینه لرم. مه ژړه حاوي. د دې لپاره نه ژړم چې مړه کېږم، ځکه ژړم چې زه به بیا هېڅکله مې ستوري والا هغه شنې شنې سترګې ونه وینم. زه به هغه شهید هېڅکله ونه ګورم. ډاکټره سمه ده، خپل کار پیل کړئ. سمه ده ډلګی مشره، پوه شوم. اثر کوه، اثر کوه. پنځه شپږ دقیقې پاتې دي. ګورو چې جګړن راځي او که نه. هرومرو به راځي. هغه ترکان په اسانۍ سره خپل کسان چاته نه پرېږدي، موږ سره جنګېږي. کله چې هغوی راغلل د ګودام بمونو ته چاودنه ورکوو. شو ستوري والا، زموږ کار ختم شو حاوي. که هغوی هم راشي بیا هم موږ له دې ځای نه نشو وتلی. وخت لږ پاتې، زر کوه چې ځو. هغوی لاړل، موږ وژل کېږو. خدایه، کاشکې چې ما ورته ویلې وه چې زه له تا سره مینه لرم، خو دا دې ونه شو، ومې نه شو ویلی. خدایه غواړم چې لومړی خپلې مینې ته ورسېږم بیا مړه شم. ستوري والا، غلی اوسئ، غږ مو مه پورته کوئ. هېڅوک د خپل غږونه باسي، ارامه اوسئ. لاس مې وړاندې کړه ستوري والا. وروره، زموږ لاندې به مې ښی، کله وخوځېږي چاودنه کوي. سمه ده، اوس نو ماته غږ شئ. دلته چې هر څه وشول تاسې ونه خوځېږئ، پوه شوئ؟ لکه چې بم چاودنه کړې ده او زه مړه شوې یم. دا لکه چې جنت دی ستوري والا. هوین، اپلټ یې باندې کړه. لکه چې خدای زما دعا قبوله کړه، پوهېږم. اوس نو ارام اوسئ، پوه شوئ؟ موږ هم باید خپل کار وکړو. ډېر شکر دې وژغورل شو. پوهېږم. خدایه، زه ژمنه کوم چې هغه ته وایم زه له تا سره مینه لرم. جلیله، ته وګوره، هر څنګه چې کېدل هغوی دا ځای په بمونو الوځوه. ته دې ته وګوره. ډاکټره، موږ دننه یو، موټر واخلئ. سمه ده ډلګی مشره. موټر واخیستل شو ډلګی مشره. دلته راشه، راځي وه. جلیله، کابو یوه نیمه دقیقه وخت یې پاتې.
قمندان صاحب زه هڅه کوم چې شنډې کوم. بیا هماغسې حالت راغلی ها څنګه چې هغه پلک راغلی و. ما ته وګوره شپنې زه تا همالته په چوکۍ کې پرېږدم درنه ځم پوه شوې. اسنه اعصاب مې خراب دي داسې بې ځایه خبرې مه کوه. سوري والا جلیل ولې داسې چلن کوي؟ غلی شه. جلیله زر کوه یو بل بم پاتې. قمندان صاحب نشم شنډولی. هغه بې شرفانو د دې بام جوړښت ډېر سخت جوړ کړی دی. قمندان صاحب وخت پکار دی. قمندان صاحب موږ باید وخت لاسه راوړو. ډاکټره تاسې یې پیل کړئ. وروستی 10 ثانیې لږ وروسته به دا ځای په دوزخ بدل شي. مردار به شي ټول به مردار شي. خو لومړی باید هغه ترکانو وژل شي. ګوریانو بخته چې کوم امبولانس راغلی هغه ودروئ عاجل. پوه شوم القادرې روغتیایي ډله 18 عاجل دی ځواب راکئ. 18 موقعیت مو چېرته دی؟ عاجل دی ځواب راکئ. جلیله زر کوه موږ حرکت کوو. هاوین ماشوم دی له تا سره پاتې شي. سمه ده سوري والا. زر کوه ډویا مه شه. زر کوئ زر کوئ. له ما سره راشئ. یو ناڅاپه مې د هغې مېرمنې غږ واورېده. هغه کور ته مې منډه کړه. هغه مېرمنه په ځمکه پرته وه. وروسته مې په المارۍ کې عایشه مېرمنه پیدا کړه. زه پوه نه شوم یعنې په هغه کور کې له ما نه مخکې د سړي په نوم کومه ښځه وه. فکر به وکوچوه دا چې عایشه مېرمنه هغه کور کې وه نو هرومرو هغه د سړي په نوم ښځه به یې لیدلې وي. عایشې مېرمنې وویل چې ما د هغې خور چیغې او د ډاس غږ واورېده. دا کار بیخي بل ډول ته دی. په دې کار کې هرومرو کومه خبره شته؟ کیدای شي هغه کور کې د سړي په نوم ښځه عایشه وه. داسې چې دا نه و. فاضل سړی نه دی. دا چې فاضل سړی دی که ښځه نه پوهېږو. کیدای شي چې ښځه وي. تاسې وایئ چې فاضل عایشه مېرمنه ده قمندان صاحب؟ داسې چې دا نه و. فاضل د تورن یاسمین مور ده. داسې نشي کېدلی قمندان صاحب. هغه یوه ډېره ښه ښځه وه. یوه شېبه زه عایشې مېرمنې اوبو پسې ولېږلم. وروسته یې جماله ژغورلی او هغه بیا په تا برید کړی. جلیله هغه امبولانس زر ودروه. همدا اوس امر پر ځای کېږي قمندان صاحب. مرکز القادرې د سنګوریانو بخته چې کوم امبولانس راغلی هغه ودروئ عاجل. پوه شوم القادرې روغتیایي ډله 18 عاجل دی ځواب راکئ. 18 موقعیت مو چېرته دی؟ عاجل دی ځواب راکئ. جلیله زر کوه موږ حرکت کوو. هاوین ماشوم دی له تا سره پاتې شي. سمه ده سوري والا. زر کوه ډویا مه شه. زر کوئ زر کوئ. له ما سره راشئ.
ډاکټره سمه ده ورشه. ماشه مړه شوې دي. قمندان صاحب موټرونه او روغتیایي کارکوونکي هم مړه شوي دي. دلته څه خبره ده قمندان صاحب؟ دا څه ډول یو رذالت دی؟ د یوې مېرمنې له امله زما څېره رسوا شوه. هر څه برباد شول. ارام اوسه فاضله، هېڅ هم نه دي برباد شوي. ته له مانه هم ډېرې قوي اړیکې لرې، بیا به خپل ځای ونیسي. زه باید زر خپل کور ته لاړه شم. ټول معلومات مې په کمپیوټر کې دي، ډېر زر یې باید واخلم. سمه ده، کور ته لاړ شه. هغه بلاوې راورسېدلې، زر کور ته ننوځه ننوځه. راځئ شي، زه هغوی هم دلته ښخوم جماله. ډاکټره اصلي د کور شاوخوا کنټرول کوئ. سمه ده ورشه. سمه ده سردار وروره. دلته باید یو کمپیوټر وای. رزیلانو داسې وکړئ. دا نشي کېدلی. جالبه زر کوه، بسم الله ووایه، یو یې پرې کړه. وخت نه دی پاتې، درته وایم زر کوه، یو یې پرې کړه. قمندان صاحب نه پوهېږم چې کوم لای نه پرې کړم، کوم یو؟ سمه ده جمیله، زیړ یې پرې کړه. قمندان صاحب فکر مې کار نه کوي. سپینې پرېکه سوري والا، درته وایم سپینې پرېکه. هاوی قمندان صاحب نه. قمندان صاحب دا دې چاودنه یې ونه کړه. سپینې وکنه سوري والا، آفرین دې وي په ما. زر که واس کړه، دا بم نه مینه لرې که.
والا ما خپل ځان سره ژمنه کړې ده زه تا ته په یو څه اقرار کوم هغې اوس د دې خبرو وخت نه دی بیخي ښه وخت دی قماندان صاحب جلیله صبر وکړه موږ باید خپل کار وکړو فاضل او کیمیاوي مواد باید پیدا کړو سمه ده اصلي ځواب راکړه من پناه من په یو خبرې کوم ځواب راکړه قماندان صاحب جمال ورځو جلیله قماندان صاحب قماندان صاحب اصلي داسې نشي کېدای عایشه مېرمنې ژوندی ده عایشه مېرمنه هم ژوندی ده اصلي څه خبره ده ډاکټره مرسته وکړه اصلي ګرانې بېهوشه شوي دي ډاکټره هغه بې شرف تښتېدلی دی اصله څه اخلي ډاکټره دا وګوره لږ صبر وکړه سمه ده نه که روغتونکي لږ ارامه اوسه سمه ده زه اوس دا پوه شوم سمه ده دا ښه ده سمه ده کومه خبره نشته دا ښه ده اصلي دلته څه وشول زه دې باندې اوبو پسې لاړم کله چې بېرته دننه راغلم عایشې مېرمنې عایشې مېرمنې ته ښایې عایشې مېرمنې ته ښایې عایشې مېرمنې هغه بې شرف د شانه په سر ووهلم عایشې مېرمنې تاسې ښه یئ څه وشول هغه ماشوم ویده و اصله د باندې ووته زه هم په فکر کې ډوبه شوې وم هغه بې شرف سړي یو ناڅاپه حرکت پیل کړو کله مې چې سترګې خلاصې کړې مې لیدل چې ځان خوشې کړی و ما ته یې وختانه قسم د لاسه یې ووهلم وروسته بیا بېهوشه شوم خدایه ته موږ له دې ځای نه وژغوره ډاکټره هغه ټپي مېرمنه څنګه ده ماشاء ښه ده یعنې ویده ده بیا وتښتېده قماندان صاحب دا څوام ځل دی د خدای لپاره نو هغه ماته وسپارئ زه د هغه په ژبه ډېر ښه پوهېږم فاضل مو پیدا نه کړه کیمیاوي مواد مو لاسه رانه وړه زموږ ټولې هڅې بې ځایه لاړې موږ به اوس جنرال ته څه وایو جلیله وایو چې عملیات بریالي نه شول دا ځل مو اوس لاسه رانه وړه هغه کیمیاوي مواد څنګه شیان دي داسې ډبل وبل کې خو نه دي یعنې که داسې څه شیونه ما هغه لیدلي دي چېرته دې لیدلي حبیب څا کې ډاکټره کاشکه سمه ده ډلګی مرشه سمه ده جمال بریالی شو چې وتښتي فاضل مو پیدا نه شو کړی خو کیمیاوي مواد مو ترلاسه کړل قمندان صاحب مه خفه کېږه سرداره ستاسو دنده د کیمیاوي موادو لاسته راوړل وو سنګوریانو خپله دنده په بریالیتوب سره ترسره کړه قمندان صاحب موږ سره یوه ټپي شوې مېرمنه ده امبولانس مو پکار دی له هغې سیمې نه زر ووځئ سرداره د سیوري سیمې له لارې خپل هېواد ته دننه شئ هلته به تاسې ته کسان په تمه وي پوه شوم قمندان صاحب کلک امنیتي تدابیر دې ونیول شي کیمیاوي مواد ډېر مهم دي
د سنګریانو مخې ته خپله لاړ شه ډګروالا. امر پر ځای کېږه قومندان صاحب. ژړه ګرانه سمه ده مه ژړه علي مه ژړه مه ژړه مور دې روغتون ته بیایي ګوره موږ هم لږ وروسته هلته ځو سمه ده سمه ده مه ژړه علي مه ژړه مه ژړه مور دې روغتون ته بیایي ګوره موږ هم لږ وروسته هلته ځو سمه ده دا ماشوم ډېر ژاړي دسمال نشته چې اوښکې پاکې کړو داسې دي سردار وروره یو ځل دا وګوره ته وګوره د سړي په نوم ښځه المارۍ کې زه فاضل وویشتم دا د له کومه که د علي په غاړه کې و کېدای شي چې مور یې هلته ورته ایښی وي په دې معنا مخکې له دې نه چې بېهوشه شي په خپلو وینو یې دا لیک لیکلی ښه ده خو د سړي په نوم ښځه څوک ده موږ دا فاضل نومی کس څنګه پیدا کړو دا ډېر بد کار وشو جماله مه ډارېږه زوی سمه ده مه ډارېږه موږ مجبور یو چې له دې نه وروسته ډېر پام وکړو هغوی د فاضل د پیدا کولو لپاره ټوله سیمه ونیوله هر ځای کې تا لټوي ټول ځایونه لټوي زه تښتم خو زه هېڅوک نه پوهېږي چې ته فاضل یې ګوره اوس نو ماته غوږ شه زه باید وتښتم او ته زه هم باید وتښتم ته
څوک یې هغوی دا ځایونه په بل مخ اړوي خلک وژني که فاضل ته یې نه میدان ته راووځه ستا له امله بې ګناه انسانان وژل کېږي یو ترک عسکر دی زه هغوی ته ستاسو خبر ورکوم دا مېرمنه پوهه شوه چې زه فاضل یم دا ښځه ژوندۍ ده ارامه اوسه په تا څه وشول دې ښځې زه وویشتلم جلیله ته هغه مېرمنه کله پیدا کړه یو ناڅاپه مې د هغې مېرمنې غږ واورېده هغه کور ته مې منډه کړه هغه مېرمنه په ځمکه پرته وه وروسته مې په المارۍ کې عایشه مېرمنه پیدا کړه زه پوه نه شوم یعنې په هغه کور کې له ما نه مخکې د سړي په نوم کومه ښځه وه فکر به وکوچوه دا چې عایشه مېرمنه هغه کور کې وه نو هرومرو هغه د سړي په نوم ښځه به یې لیدلې وي عایشې مېرمنې وویل چې ما د هغې خور چیغې او د ډز غږ واورېده دا کار بیخي بل ډول ته دی په دې کار کې هرومرو کومه خبره شته کیدای شي هغه کور کې د سړي په نوم ښځه عایشه وه داسې چې دا نو فاضل سړی نه دی دا چې فاضل سړی دی که ښځه نه پوهېږو کیدای شي چې ښځه وي تاسې وایئ چې فاضل عایشه مېرمنه ده قمندان صاحب داسې چې دا نو فاضل د تورن یاسمین مور ده داسې نشي کېدلی قمندان صاحب هغه یوه ډېره ښه ښځه وه یوه شېبه زه عایشې مېرمنې اوبو پسې ولېږلم وروسته یې جماله ژغورللی او هغه بیا په تا برید کړی جلیله هغه امبولانس زر ودروه همدا اوس او نه پر ځای کې قمندان صاحب مرکز القادرې